سلامونه نیک هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د دوبۍ امیر او میرمنې لانجه د لندن تر محکمې ورسېده. د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګوڼې نشان ووهئ. د دوبۍ مشر شیخ محمد بن راشد المکتوم او د منځني ختیځ یو بانفوذه شتمن نن سه شنبه د جولای 13 خپله میرمن محاکمې ته ورغواړي. ویډیو در سره حتما تر پایه پورې وګورئ. ویډیو در سره لایک او له نور دوستانو سره مو شریکه کړئ. د محاکمې اجتماعي جلسې له شهزادګۍ حیا څخه د دوو بچیانو د ساتنې پر سر د شیخ محمد د شکایت په تړاو جوړیږي. د شیخ محمد المکتوم یوه میرمن څو میاشتې مخکې له خپلو زامنو سره یو ځای له دوبۍ وتښتېده. ویل کېږي چې هغه په لندن کې د ځان له ویرې چېرته پټه شوې ده. خبریال جارنم وایي شهزادګۍ حیا د اردن د شاهي کورنۍ درېیمه میرمن ده چې د شیخ محمد المکتوم له درباره تښتي. د عربي هیوادونو حاکمان او د شاهي کورنۍ هڅه کوي چې خپل شخصي ژوند د امکان تر بریده له رسنیو لرې وساتي، خو د شهزادګۍ حیا پیښه او په لندن کې یې اوسنۍ محاکمه د نړیوالو رسنیو سرټکي ګرځېدلې دي. شهزادګۍ حیا د اردن د پاچا ملک عبدالله ناسکه خور ده. نوموړې د شیخ محمد شپږمه او ځوانه میرمن ده چې ویل کېږي له خپلو میرمنو څخه 23 زامن هم لري. شهزادګۍ حیا څو ورځې د مخه جرمني ته وتښتېده او د څه وخت لپاره لندن ته ولاړه. شیخ محمد په وروستیو کې په انسټاګرام کې یو شعر خپور کړی و او یو ناپېژنده میرمن یې پکې په خیانت او بېوفایي تورنه کړې وه. 9 کلن شیخ محمد بن راشد المکتوم یو میلیاردر دی چې له اس غلولو سره ډېره مینه لري چې تر ډېره د برټانیا له ملکې الیزابت سره برټانیا کې د اس غلونې سیالیو کې لیدل کېږي. د نوموړي چې شتمني نږدې 4 میلیارده ډالرو ته رسیږي په 2004 میلادي له حیا بن حسین چې اوس 45 کلنه ده واده وکړ. شهزادګۍ حیا ته یو تن نږدې کس ویلي چې دا اردني شهزادګۍ دوبۍ ته د شیخ محمد د یو لور د اجباري ستنولو په اړه له پیښو خبره کړل شوې ده. تېر کال له دوبۍ نه په یو بیړۍ کې د شیخ لطیفه د تېښتې کیسه او بیرته یې د اجباري ستنولو پیښه د خبرونو سرټکي شو. د شیخ محمد د دربار یو میرمن چې په 2001 میلادي کې له دوبۍ وتښتېده، خو ویل کېږي چې وروسته د برټانیا د کیمبریج له ښاره وتښتول او عربي متحده اماراتو ته بیرته ستنه کړل شوه. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.